ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو نورو ځایونو ته حوالې ولیږو. راځو ایګزاکټ خلاصوو او ټرانسفر سره ځو. په دې صفحه کې پر آوټګوینګ باندې کلیک کوو او راځو لومړۍ برخې ته. څنګه کولی شو نور ځایونو ته حوالې ولیږو. د حوالې د لیږلو لپاره مشتري موږ ته 100,000 افغانۍ راوړي دي او غواړي چې د عمل له طرف څخه یې خالد ته حواله کړي. نو په کریډیټ ټو صراف کې د صراف اکاونټ انتخابوو او په کریډیټ کې د حوالې مقدار اضافه کوو. د حوالې د مقدار اضافه کولو څخه وروسته تاسې کولی شئ ګورئ چې 100,000 افغانۍ د احمدي په اکاونټ کې اضافه کیږي او په ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې د لیږلو لپاره خپل کمیشن اضافه کوو. د دې حوالې د لیږلو لپاره 50 افغانۍ کمیشن اخلو چې د بینیفټس اکاونټ او همدارنګه زموږ د ټریجر یا د خزانې اکاونټ ته اضافه کیږي او په صراف بینیفټس کې صراف ته د حوالې د اجرا کولو لپاره کمیشن ورکوو. د کمیشن د اضافه کولو څخه وروسته په آوټګوینګ کوډ کې د حوالې نمبر اضافه کوو چې د تیرې حوالې نمبر 14 د اوسنۍ حوالې لپاره سیستم حواله نمبر 14 انتخاب کړئ او په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابوو. د سورس د اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ د 100,000 افغانۍ په مقدار سره حواله د احمد له طرف څخه خالد ته ولیږله. دا ځل بیا راځو او د صراف اکاونټ انتخابوو. د صراف د اکاونټ انتخابولو څخه وروسته د دې لپاره چې غواړو په صراف باندې نورې حوالې هم وای، نه غواړو چې د صراف اکاونټ له دې څخه لرې شي، نو د پن پر آیکن باندې کلیک کوو او د دې څخه وروسته به د صراف اکاونټ له دې څخه نه ورکیږي. دا ځل مشتري $300 راوړي دي او غواړي چې د خالد له طرف څخه یې زاهد ته حواله کړي. د حوالې مقدار په کریډیټ کې اضافه کوو، پر افغانۍ باندې کلیک کوو او ډالر انتخابوو. په دې شکل سره مو کرنسي ډالر انتخاب کړه. تاسې کولی شئ ګورئ چې $300 د احمدي په اکاونټ کې اضافه کیږي او د دې حوالې د لیږلو لپاره کوم کمیشن نه اخلو. نو ټرانسفر بینیفټس او صراف بینیفټس کې څه نه اضافه کوو او په آوټګوینګ کوډ کې د حوالې نمبر اضافه کوو. د حوالې نمبر څخه وروسته په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابوو. د سورس د اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره مو د $300 په مقدار سره حواله د خالد له طرف څخه زاهد ته ولیږله. راځو دوهمې برخې ته. څنګه کولی شو لومړی پیسې تبادله او بیا یې حواله کړو. نو د دې کار ترسره کولو لپاره مشتري موږ ته 30,000 افغانۍ راوړي دي او غواړي چې هغه ډالرو تبادله او بیا یې حواله کړي. نو په ایکسچینج اماونټ کې د حوالې مقدار لیکو. د حوالې مقدار د اضافه کولو څخه وروسته لکه څنګه چې مشتري غوښتي چې په ډالرو تبادله کړي، نو په کریډیټ کې کرنسي ډالر انتخابوو. کرنسي انتخابولو لپاره پر افغانۍ باندې کلیک کوو او بیا ډالر انتخابوو. د کرنسي د انتخابولو څخه وروسته په سلیډ کې د ډالرو نرخ اضافه کوو او اوس تاسې کولی شئ ګورئ چې زموږ د خزانې اکاونټ ته 30,000 افغانۍ اضافه کیږي او بیا بیرته د احمدي په اکاونټ کې د هغو تبادله یعنې $345 اضافه کیږي او په سلیډ کې مو د ډالرو نرخ اضافه کړ. د ډالرو د نرخ د تفاوت له کبله په ایکسچینج بینیفټس کې تاسې کولی شئ وګورئ چې موږ د دې تبادلې څخه $3.4 مفاد وکړ چې د بینیفټس اکاونټ ته مو اضافه کیږي او په ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې د لیږلو لپاره خپل کمیشن اضافه کوو. د دې حوالې د لیږلو لپاره موږ 100 افغانۍ کمیشن اخلو چې د بینیفټس اکاونټ او همدارنګه خزانې اکاونټ ته مو اضافه کیږي او په صراف بینیفټس کې صراف ته د حوالې د اجرا کولو لپاره کمیشن نه اضافه کوو او په آوټګوینګ کوډ کې د حوالې نمبر اضافه کوو. د حوالې نمبر څخه وروسته په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابوو. د سورس د اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ 30,000 افغانۍ اول ډالرو ته تبادله او بیا مو هغه هرات ته حواله کړي. راځو درېیمې برخې ته. څنګه کولی شو د مشتري د اکاونټ څخه حواله ولیږو. نو د دې کار ترسره کولو لپاره زموږ مشتري زاهد غواړي چې د خپل اکاونټ څخه 15,000 افغانۍ په مقدار سره حواله ولیږي. نو په دره کې په ټراک باندې کلیک کوو او په دې صفحه کې د زاهد اکاونټ انتخابوو. زموږ مشتري زاهد غواړي چې د خپل اکاونټ څخه 15,000 افغانۍ ولیږي. نو د حوالې مقدار په ایکسچینج اماونټ کې اضافه کوو او اوس تاسې کولی شئ وګورئ چې د زاهد له اکاونټ څخه 15,000 افغانۍ کمیږي او بیا بیرته د احمدي په اکاونټ کې 15,000 افغانۍ اضافه کیږي او په ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې د لیږلو لپاره خپل کمیشن اضافه کوو. د دې حوالې د لیږلو لپاره موږ 100 افغانۍ کمیشن اخلو چې دغه کمیشن د زاهد له اکاونټ څخه کمیږي او بیا زموږ د بینیفټس اکاونټ ته اضافه کیږي او په صراف بینیفټس کې صراف ته د حوالې د اجرا کولو لپاره کمیشن نه اضافه کوو او په آوټګوینګ کوډ کې د حوالې نمبر اضافه کوو. د حوالې نمبر څخه وروسته په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابوو. د سورس د اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او تاسې کولی شئ وګورئ چې موږ د 25,000 افغانۍ په مقدار سره حواله د زاهد له اکاونټ څخه سمیع الله ته ولیږله او دا ځل بیا راځو. زموږ بل مشتري سلیم خان هم غواړي چې د خپل اکاونټ څخه 15,000 افغانۍ په مقدار سره حواله ولیږي. نو په دره کې په ټراک باندې کلیک کوو او د سلیم خان اکاونټ انتخابوو. د اکاونټ انتخابولو څخه وروسته سلیم خان غواړي چې د خپل اکاونټ څخه 15,000 افغانۍ ولیږي. نو په ایکسچینج اماونټ کې د حوالې مقدار لیکو. د حوالې مقدار اضافه کولو څخه وروسته په ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې د لیږلو لپاره خپل کمیشن اضافه کوو. د دې حوالې د لیږلو لپاره 100 افغانۍ کمیشن اخلو او مشتري غواړي چې د دې حوالې کمیشن د نغدو پیسو څخه ورکړي. نو د دې کار لپاره پر کاش بینیفټس باندې کلیک کوو او اوس 100 افغانۍ زموږ د بینیفټس او ټریجر یعنې د خزانې اکاونټ ته اضافه کیږي. د مفاد د اضافه کولو څخه وروسته په آوټګوینګ کوډ کې د حوالې نمبر اضافه کوو. د حوالې نمبر د اضافه کولو څخه وروسته په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابوو. د سورس د اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ د سلیم خان اکاونټ څخه 15,000 افغانۍ په مقدار سره حواله سمیر ته ولیږله او د دې حوالې د لیږلو لپاره کمیشن مو د نغدو پیسو څخه واخیست. راځو ریپورټ ته او د دې صفحې په لاندې برخه کې تاسې کولی شئ د نن ورځې معاملې وګورئ. د ایګزاکټ پاک له نور معلوماتو لپاره تاسې کولی شئ د ایګزاکټ ویب سایټ او یا هم د ایګزاکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.